نن درته په دې ویډیو کې د جمعې مبارکې د ورځې یوه ډېره خاص وظیفه بیانوم. د دې حیران کن برکات او کمالات به تاسو حیران کی. دا دومره طاقتوره وظیفه ده چې د دې کوم طاقت دی هغه به تاسو د راتلونکې جمعې نه مخکې محسوس کړئ چې په ژوند کې مو څه قسمه حاجت وي، ناممکنه حاجت وي، که د رشتې حوالې سره وي، که د کاروبار حوالې سره وي، په ژوند کې مو څه مقصد وي، څه حاجت وي، الله جل شانه به تاسو ته هغه مقصد کې کامیابی درکړي او هغه حاجت به مو پوره کړي. مال او دولت او رزق بے پناه الله جل شانه به تاسو ته در عطا کی او د مشکلاتو نه، د پریشانو نه، د غمونو نه او د تکلیفونو نه به الله جل شانه تاسو ته نجات عطا فرما کی. دستاسو په زندګۍ کې به الله جل شانه امن راولي، دستاسو په زندګۍ کې به الله جل شانه سکون راولي، دستاسو په زندګۍ کې به الله جل شانه اطمینان راولي. او امن د انسان د زندګۍ د لپاره ډیر زیات ضروری دی. چې کله امن وي نو بیا د انسان زندګي پرسکون او آرامده وي. زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د جمعې مبارکې د ورځې یو ډیره خاص وظیفه ده، ډیره اثر کوونکې وظیفه ده. دا وظیفه به تاسو د جمعې پر ورځ باندې د مازیګر مزنبات کله چې تاسو د مازیګر منځو کو نو پوره توجه او دیان سره به کوئ. زما عزتمندو روایاتو کې راځي چې د جمعې مبارکې پر ورځ باندې داسې وختونه دي چې کم بنده هم په دغه وختونو کې څه دعا هم وغواړي الله جل شانه د دعا رد کوي نه. الله جل شانه دغه انسان دغه دعا او سوال ضرور قبلوي. زما عزتمندو دغه وخت الله جل شانه منتخب کړی دی خو متعین کړی نه دی او خلکو ته ښکارا کړی نه دی. کچره الله جل شانه دا وخت خلکو ته مخامخ کړی وي نو بیا به صرف په دغه وخت کې به خلکو دعاګانې غوښتلې، ذکر اذکار او عبادت به کولو او د دین علاوه په نورو وختونو کې به د الله جل شانه عبادت هم نه کولو، نه به دعاګانې غوښتلې. په دې کې زما عزتمندو د الله جل شانه راز دی هغه دا دی چې الله جل شانه ډیر زیات خوشحاليږي کله چې یو بنده د الله جل شانه نه دعاګانې غواړي. نو الله جل شانه دا نه غواړي چې زما او زما د بندګانو منځ کې د رشتې د تعلق ختم شي. الله جل شانه په دې باندې خوشحاليږي چې زما او زما د مخلوق رابطه د هر ټیم او هر وخت قائم وي. هم د دې د وجه نه الله جل شانه دا وخت پټ ساتلی دی او چاته ښکارا کړی نه دی. خو بیا هم زما عزتمند علماء کرام په دې کې مختلف رائے پیش کړي. بعض علماء کرام فرمایي چې دغه وخت د جمعې پر ورځ باندې د پېشمنی په ټیم کې سړی پاسي نو دغه ټیم الله جل شانه دعاګانې قبلای. دغه رنګ زما عزتمند بل روایت په دې کې د علماء کرامو د طرف نه ده چې کله د جمعې پر ورځ باندې امام صاحب د خطبې د پاره کینی د دوه خطبو په منځ کې دغه ټیم کې الله جل شانه دعاګانې قبلای. خو زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې د خطبې په دوران کې د خطبې په منځ کې خبر یا ترې کول یا فضول کارونه کول دا منع دي. دعا به غواړي خو لاس به هم نو چته پزړه کې چې څه دعا هم غواړي الله جل شانه قبلای. د دینه پس زما عزتمندو بعض علماء کرام فرمایي چې دا د مازیګر ټیم دی. کله چې د جمعې پرز باندې د مازیګر مستاو کو نو تر ماخامه پورې دا ټیم هغه متعین ټیم دی چې الله جل شانه په دای کې دعاګانې خامخا قبلای. بهر حال زما عزتمندو د جمعې مبارک پرز باندې چې سټه مونږ ته موقع ملو شو، مونږه فارغ شو نو پکار دي چې مونږه ذکر اسکارو کو، وظایف کو، عبادت کو، الله جل شانه نه دعاګانې غواړو. ان شاء الله تعالی الله جل شانه هر وخت کې هغه موجود دی. الله جل شانه هر وخت کې د خپل بندګانو دعاګانې اوري
الله جل شانه هر وخت کې د خپل بندګانو د فریاد نه خبردار دی، د مشکلات او پریشانونو نه خبردار دی. نو زما عزتمندو چې سټه مونږ ته مشکلات مخې ته راشي چې مونږ صرف او صرف الله جل شانه ته چغو او الله جل شانه نه دعاګانې وغواړو، ضرور به الله جل شانه زموږه مدد فرمایي. نو زما عزتمندو په ذکر اسکار سره وظایف سره الله جل شانه ته د یو مسلمان رابطه قائمیږي، الله جل شانه باندې مکمل بروسه او یقین قائمیږي. تاسو با اکثر دا کتلی وی چې پچا باندې پریشانی راشي، غم پی راشي، تکلیف پی راشي، نو د هغه حل په دنیا کې تلاش کوي. الله جل شانه چې تعالی څومره اختیار درکړي دا خو به استعماله، ذهن عقل او زړه به استعماله، اسباب به استعماله، لیکن دعاګانې به الله جل شانه نه غواړي، اسباب به استعماله لیکن داغي نتیجه به الله جل شانه په ذات باندې پریزي. اسباب به استعماله خداغي د پاره بو وظایف هم کې دعاګانې به هم غواړي او الله جل شانو په ذات باندې پوره یقین هم ساتي چې ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانو زما دا کار کوي او زما د حاجت په پوره کوي، زما د بیماری به ختميږي، زما د مشکلات او پریشانې به ختميږي، زما په کاروبار او روزګار کې بندش ته رکاوټ ته نو پدې کې به ترقی الله جل شانه ما ته اچي. نو زما عزتمندو اسباب به استعماله او اسباب به اختیاره، لیکن نتیجه به په الله جل شانه باندې پرېږدي. لہذا زما عزتمندو د جمعې مبارک ورځ دا ډیره بهترین ورځ ده. الله جل شانه پدې کې د خپل بندګانو دعاګانې قبلې. زما عزتمندو جمعې ورځ ته سید الایام ویل دا، یعنی د تمام ورځو سردار ده. نو چې د تمام ورځو سردار ده نو الله جل شانه به ضرور په دې ورځ باندې دعاګانې قبلې. او بل دا زما عزتمندو چې نن لسم محرم ده، د عاشوري ورځ د تاسو بروجي هم نیولې وي، نو ډیره بهترینه د فضیلتونو والا ورځ ده. د رمضان د میاشتې نه بعد، د روزې د میاشتې نه بعد د محرم د لسم عاشوري ډیر زیات فضیلت راغلی دی. لہذا زما عزتمندو دا نن ډیره بهترینه موقع ده چې مونږ او تاسو د وظیفه او د عمل کو. یو خو د جمعې مبارک ورځ ده، بل خو تاسو روزه نیولې ده د عاشوري ورځ ده. نو چې مونږ او تاسو د مازیګر په ټایم کې خامخا د وظیفه او د عمل وکړو. بهر حال زما عزتمندو زستاسو په ژوند کې څه قسمه مشکلات وي، پریشانای وي، تاسو د صدا لپاره هم د وظیفه کول غواړئ نو کولای شئ. زما عزتمندو ډیره اسانه وظیفه ده، مختصره وظیفه ده، مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. کچری زما چینل مولا تر اوسه پورې سبسکرایب کړئ نو نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ. د دې لپاره چې د راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور خپل الفاظ منشن کوي ولیکئ. د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملایويږي او نور ډېر خپل وظایف تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو هغه رونه چې هغه بار ملک ته تلل غواړي خو د هغوی کاغذونه نه برابرېږي یا بار ملک کې څوک دي خو هغوی ډېر زیات پریشانه دي، نو د کور خلک هم د هغوی دپاره دا وظیفه کولی شي. یا چا باندې قرض وي ډېر زیات، د قرض د لاسه پریشانه وي، په ټینشن کې او ډپریشن کې مبتلا وي، د قرض د ختمېدو دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو کله چې تاسو د مازدیګر لمونځ وکړو نو په خپل ځای باندې به تاسو کښېنئ. د ټولو نه پیله اول به تاسو 3 پیرې یعنی درود ابراهیمی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې دا به ولولئ. بیا د الله جل شانه د صفتی او خاص نوم یا رحمانو یا رحمانو دا به تاسو 100 مرتبه سل پیری ولولئ او په اخره کې بیا 3 پیری درود شریف ولولئ او بیا به د دعا د پر لاس پورته کوي. د الله جل شانه نو به دعاګانې وغواړئ ان شاء الله تعالی. الله جل شانه واستاسو لاسونه خالی نه واپس کوي. لہذا زما عزتمندو په خپل هم د عمل او د وظیفو کوي، خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقې جاری په نیت سره شیر کوي.
ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکوي. د لوی الله په امان.